جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو، په دې ټایم تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتنو او سپیشلی د سلیمان خیل د دوی مشرانو جرګه ده د بلوچستان نه راغلي زمونږ میلمه امینه یعقوب سردار یعقوب ناصر صاحب نن دلته میلمه او راځي د دوی سره یو څو خبرې کوو. تاسو څه فیل کوئ چې نن دلته د پښتنو د غټي جرګې ته راتګ وشو؟ دا ډېر ښه کار دی وکړو چې دا جرګه راوغوښته او دا مشران ټول حاجیان د خلک یو ځای کړو. نو ان شاء الله دا به د دوی خپل قوم په ګټه، د پښتانه په ګټه، د حکومت په ګټه به ان شاء الله دا جرګه وي. په کار داسې میټینګونه د غایې به غایې مختلف ځایو باندې کېږي، نو په هغه باندې د خلک به سره خلاص کړي، خبره ځان سره پوکي چې دا اوس تکلیف له کومه خوا ده، د دې حل څه شی ده. نو ان شاء الله دا ډېر ښه دغه وي. دا جرګې ما دوی ته وویل ما جرګې کوئ چې چېرې تاسو د سلیمان خیل قوم په کوم ځای کې ډېر کورونه هلته جرګه وکړئ، بیا به هلته موږ درسو، هلته به حالات هم معلوم کړو، تاسو ته به څه لار لیکه، تاسو به خپل مسایل بیان کړئ. یو دا تاسو کول غواړم چې تاسو تعلق د سپیشلی د بلوچستان سره دی، دا تاسو کول غواړم یو ناره مونږ به دا په وړوکوالي ماشومان او دا مونږ اوریدله د کمې پالټۍ وا بیس دا نه دی، دا یو ناره و یو کیږو کني ورکیږو، په دې حواله سره څه ویل غواړئ؟ او د ګوره د نن سبا ډېرې نارې دي، ډېرې نارې د خیر نارې دي، ډېرې د شر نارې دي. د حکم سړی چې ناره کوي هغه ته به ګورې چې دا د کوم طبیعت سړی دی، دا د نارې وایي یو کېږو به څه مقصد دی، ځان مقصد دی، قوم مقصد دی، ملک مقصد دی، څه مقصد دی؟ د خیر مقصد چې وو نو دا سمه ناره ده. او که چېرې یو شیطانت وکړي یو بل بیا نو سړی څه کوي؟ خاص سر د پښتون قوم د محرومي په حواله سره تاسو چونکې ډېر زیات په وزارتو کې یې سنیټر هم وایي، اوس ایم ان ایم یې، نو دا راته وایي چې د پښتون قوم د محرومي به کله ختمېږي او پښتون قوم په مین سټیم کې ولې هغه ته موقع نه میلاویږي؟ پښتون قوم په کار ده چې دا ټوپک له غاړې واچي، تعلیم خواته زور وکړي. ته ګوره سیندی شته، پنجابی دلته شته، دا دوه صوبې دي، په دغه کې خو موږ ټوپک نه دی لیدلی. د خلک ناست دي، خپلې جلسې هم کوي، تجاج هم کوي، دھرنا هم کوي، بل هم کوي، مګر زموږ پښتون قوم چې دی هغه بس ټوپکانې اخیستې دي، که طالبان دي هغه کې دوی دي، که افغانستان کې وي هلته ګډوډ ده، هغه زموږ ملک ده، هغه موږ نه غواړو چې خراب شي، خدای دې هغه هم جوړ کړي. مګر موږ په خپلو علاقو کې په بجای داسې یو بل سره ولي ټوپک اخیستې کښېني، جرګه دې وکړي، تاوان دې یوسي، روغې دې وکړي، کښې دا اوس څه حال ده؟ خلک کیمرې دوی په عذاب دي، دوی په تکلیف دي، ملک حکومت په عذاب دی. نو په کار د سي دا شی د دغه شي مخ راوړي، د اصلي په ځای کتاب په لاس کې واخلي، خپل سکولان وي، کالجان وي. سر جی بلوچستان ما په خپل هم وزټ کړی، کوم د کې پی علاقې وګورو دا په خپل ځای، خو په بلوچستان کې محرومي چې دا هغه ډیره زیاته ده. په پنجاب کې موږ ته 15 شپږ موټر ویز دي، په کې پی کې ماشاءالله، په بلوچستان کې د ترقیاتي کارونه ولې نشته؟ د دې په شاته څوک د دې ذمہوار دي؟ ته ګوره ترقیاتي کارونه خو ګوره کېږي، هلته هم کېږي، مګر بلوچستان خو نیمای پاکستان ده. هلته چې روډ جوړه، دلته چې روډ جوړه، په 50 کیلومتر روډ جوړ کا، په لکه خلک مستفید دي. هلته که 50 میله روډ جوړ کې 15 کوره په مټي په مستفید سي. ګورنمنټ هم مارو ته خطا ده، بجلی کمبې دغسې دي، ګیس دغسې ده. د هغه باوجود بیا دغه حال دی. نن اوس په بلوچستان کې دونه فنډ ورکړی دی، دا بلوچستان ته صوبایي حکومت هم ورکړی ده، مرکزي هم ورکړی ده. هلته دا ټوپک والا ګرځي، هغه روډ هغه وخت به جوړوي، نیمایي پیسې به ما ته راکوي، نو نیمایي تا ته درکړم، نیمایي ټیکهدار یوسي، نیمایي افسر یوسي، بیا زه په څه جوړ کړم؟ موږ د ټوپک له غاړه واچوو، خپل خواري دې کار، خپل کاروبار دې کوو، دغه ته نه ګورو چې وروره دا روډ دلته تېرېږي، په دې کې زما کمیشن چیرې ده؟ ستا کمیشن نو بیا ستا د خولې ده، دا هم نه چې بابا دا واخله، نه ما دا نیمایي زما ده. نو خبره دا ده موږ ته له خپله ځان راپېښه، موږ خپل ځان په کار داسې ته کو سم کو. و د مشران چې دي، که دا سرداران دي، که دا دغه کې ناست په لندن کې دي، څوک چیرې دي، نو مختلف خلک دي، په قومونه دي، تعلیم نشته. ځکه ما چې اول وویلې چې موږ د سلیمان خیل قوم 100 کاله بدي کړې ده، په زراو په کورونو سره سی وی هم دي، خلک وزیر دا تعلیم نه وجه تعلیم د یوې خبرې وکاو. زه سیاسي سړی یم، ما نه نواز شریف ما نه ورور دی، نه مې اکا دی، نه مې عمران خان ورور دی، نه اکا دی، نه مې زرداري رشته دار دی. زه ورته ګورم چې کوم ښه پارټۍ وه، ښه لیډر یې و، زما او زما د قوم، زما د خلکو فایده پخ کې د زغه پارټي ته ولاړ خبره یعنی کې تاسو وی چې جی پلیس داغي نو عمران خان کې څو غټه خامیانی دي، او دا غټه خامیانی چې دا مشتواره نه خوري، د خدای کامیاب کې کوي، د لګیا دي. یو خو به اعتبار ده،
بالکل اعتبار نشته باندې خپل کور ته ګوره نن د دوی د لاندې لیډران چې دي الکان څه کوي دا خورا بیس دی خبر هغه لیډران دي دا شل پنځه ګډ د سره نږدې دي داسې په داسې ټیم ده هغه توړ پوړ ښکار ده. یو بل تاسو کول غواړم دا خو مریم نواز 16 کیلومتر خپل کور ته موټر وی جوړی په دې حواله سره نو ډیر د بلوچستان ممبرز په دې کې دا خبره اوچته کړه چې بلوچستان ته تاسو یو موټر وی نه دا ورکړي او دلته وزیر اعلی صاحب کور د پاره اول زه خلاف یم ولې جی ما په کمیټیانو کې هم دا وایم په اسمبلی کې هم دا وایم چې بلوچستان ته ډول روډ راک ډبل روډ یو سدال ته ټریفیک دور زی هغه دلته راځي موټر به فلال نه کوو موږ آبادی نسته 15 موټران دي زی راځي نو په دوی سار وخت دغه زیات سو رش زیات سو آبادی بلوچستان کې نم پاکستان دی بلوچستان جی جی بالکل نو زه پاکستان پیسې ولې ځای کوم سر موټر به لاس کې راته دا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې دا کوم ترخګيري دا کوم مشکلات دي د پښتون قوم د لپاره هر وخت کې پښتون قوم آزمایش وي کله چې د ورک ټایم وینو هغه وخت کې پښتون نه وي او کوم وخت کې چې د آزمایش ټایم وینو هغه وخت کې پښتون وي مونږه پښتون ته وایي ته بهادر نو کله پورې به پښتون مري د بهادر کنه ما خپل ځای باندې ما کار وکړه څه مطلب دی بهادر غلطه یې دوی سره غلط په کار ده چې دوی غلط نسی زه خو خدای زه ووټ غواړم زه خو ته بهادر هم ده ایماندار هم ده دوی غرق سي دي په ما خبر عمل وکي ټول کاری ویرانی لاس کې سره ماده تاسو کولم چې دا کې پی مرجر شوی واکمې ایجنسیز چې وي فضل الرحمن صاحب وی چې فوج اوس په دې خبره پوه شو چې ایجنسیز د کې پی کې بدلول نو پکار په دې حواله سره تاسو څه وینا غواړئ یار دا فضل الرحمن خبرې دي د مولانا صاحب سیاسي خلک دي دا څوک سي څوک یو څه مشکل مثال ده بلوچستان پښتانه کې هر سړی لمر په خپل ګډه برابرې په ځینې کې دوی سخت یاخي نو خل ډیر وي نو هر سړی وایي چې د لمر ته پروت وای ابل پور وایي سیاسي پارټیان ټول دا چمونه کوي د مرجر په حق کې تاسو نه زه خو ګوره زه خو ګر سره لما پښتنه کړې وای ما خو دا مرجر او دا اول پکار دی چې تعلیم ورکړی وای دا خلک ګوره د ملکانو ووټو مخکې بیا فاروق لغاری را ولاړ سي هغه قانون جوړ کړي شروع را د عام ووټ به بابا عام ووټ مور کوا یو تعلیم ورکا تعلیم سي د ورکې لاباد د عام ووټ خو دې صحیح نه استعمالي نو اوس دوی دا مرجر کې هر شي کې د ایجوکیشن خاطر د ګورنمنت توجه نشته زم سه ایجوکیشن ورکې کا مرجر وکنا مرجر ډیر مننه سر یو جهان مننه کو